دا یو ورو سوال کړی دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ذکر او دعا ثابت ده د غسل په وخت کې. جواب د دې مسلې دا دی چې په حدیثو کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه خاص ذکر او دعا د غسل په وخت کې نه نقل، لکه څنګه چې د چاردام سره د په اوله کې او په اخره کې داسې د غسل سره نشته، الا دا چې بعضو فقهاو جمهور الفقهاو دا خبر مستحب ګرځولې ده، وایي کله چې ته غسل کې په اوله کې بسم الله ووایه، ځکه چې اوس د غسل په اوله کې کامل غسل طریقه څه ده؟ په اوله کې به څه کې؟ اوله کې به چاردام کې، او د چاردام نه مخکې بسم الله ویل پکار دي، صرف دقه ثابت دي. اگر کم دی دپاره خاص دلیل نشتی دی غسل دپاره، خو دا دوی وی چاردام کې ثابت دي، وي دلته هم دي. نور د دې نه علاوه یو ذکر او یو دعا هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه خاص د غسل دپاره نه ده ثابته. دا یو خور سوال کړی دی چې یو زنانه چې په کور کې منځونه کوي او دا د ماسپښین مونځ لیټ کي تر دې چې مازدیګر مانځه ته نیمه ګنټه پاتې وي کي، د مازدیګر مونځ لیټ کي د ماښام مانځه ته نیمه ګنټه یا پوست پاتې به وکي، د ماسخوتن مونځ لیټ کي هغه سحر مانځه ته نیمه ګنټه پاتې وي کي، دا طریقې صحیح ده او که نه؟ او که چېرته دا ناروی نو بیا موږ ته هغه حد وښایه، هغه وخت وښایه چې دیزې پورې لیټ کولی شي، که دیزې پورې لیټ کړي نو بیا نه ګناهګاري. جواب د دې مسلې هغه دا یاد کړئ. اولنۍ خبره، نه دي جایز یو مسلمان له چې مونځ لیټ کړي د هغې د خپل وخت نه، په یو حال کې هم نه دي جایز الا دا چې هغه عذرونه ورسره وي چې کوم شریعت یعنی قابل ګرځولي دي، جدا مسله ده. الله په قرآن کې وایي ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، دا منځونه چې دي دا په مؤمنانو باندې الله په خپلو وختونو کې لازم کړي دي. دا د مرضي خبره نه چې کله یې کوې کله یې نه کوې، بلکې دې خپل وختونه الا دا چې شریعت اجازت درکړي. لکه سات محکمه ده، لکه اوس یو سړی په سفر باندې دی او دوه منځونه یو ځای کوي، د مازدیګر مونځ یې له ماسپښین سره وکړو، څه مو خیال دی؟ ته به ورته دا آیت وایې؟ څه به ورته وایې؟ دله اجازت شریعت ورکړی. دغه شان نور عذرونه دي، خو د دې نه علاوه هر مونځ په خپل ټیم باندې وکړي. اوس نوی عذر خو پکې دا هم راوتی چې کار له ځینو لیټ چې دا عذر به پته نه شي چې څه به وایي دا باز دې باره کې چې دا دلیل ګوره کوم ځای نه پیدا کړی دی چې کار له کله ځې او کار دې لیټي نو بیا سهار مونځ هم لږ لیټ کوه. دا لا پرېږده. بعض پکې داسې موږ له مسلې راغلي چې مونځ وخت یعنی د وخت نه یې مخکې کړی ځکه چې ګاډی وختي راځي، یعنی هېڅ پروا نشته مونځ کته کې بره کې مخکې کې وروستو کې، خو چې مزدوري ګډوډه نه شي. مزدوري دا اهمه خبره ده. زه سهار مانځه راځم، دلته په دې لارو کوڅو کې ډېر شی ناست دي، تلاوتونه روان وي، جومات نه اواز به راځي، اذان اقامت، هېڅ پروا یې نه، کار له ځي. او چې دا ګاډی بیا لیټ او دا کار لیټ هم دغه کسان چې لارو کوڅو کې ناست بیا ودی، او په دوی کې ښه سړی، په دوی کې ښه سړی هغه دی چې دی دغه ټیم کې که 7 بجې که 8 بجې که 9:30 دغه ټیم کې راپاسي او جانماز کور کې خور کې او د ښځو په شانې 2 رکعاته وکړي، دا په دوی کې ښه سړی دی. او ویم دا بس داسې سبحان الله لکه زم د مونځ لیټ کول به ګناه نه وي نه، لکه دا بس داسې ووایي. موږ نه تپوس کوي که نه، وی الحمدلله پرېږده به یې نه وایي. ها صحیح ده 8 بجې کوم 9 بجې 10 بجې، خو د الله شکر دی پرېږده به یې نه. د الله شکر په څه ته وباسي؟ ګناه دې وکړه. یاد کړئ دا خبره، قصدن عمدن مونځ لیټ کول که 1,00,000 پیرې دې وکړو الله یې نه قبلوي. او نقل کړئ دا خبره زمانه، څوک دې به ما ته دلیل ثابت کړي چې څوک قصدن عمدن مونځ لیټ کړي دا مونځ الله قبلوي او دی دې قضا راوګرځي. ما ته دې یو ملا یا یو عمي دې پرې راته دلیل وښایي.
اوس د ماسپښین لمونځ مثال کې به 12 بجې دی، ته په 10 بجې کې سهار کی نه کی. خو چې دا مونځ ته د مازدیګر ماسپښین دا مونځ لیټ کې هغه مازدیګر 15 بجې وکړي بیا وایي کی چې د 12 نه د خبره 10 ته کړه بیا کېدو، او چې د 12 نه د خبره 15 ته کړه بیا کی. عجیبه نه څنګه چې دلته د خپل وخت نه مخکې کو نه کېدو نه حق شان دلته د خپل وخت نه وروستو کول نه کېدو، الا دا چې عذري عذر جدا خبره. خو بغیر عذر نه مونځ چې لیټ شي د الله نه قبلوي. نو د هر منځ خپل وخت دی، لکه حدیث کې د راځي او دې باره کې تفصیل مونږ نشو کولی، دا وخت د تفصیل نه دی. په صحیح مسلم کې د حدیث عبدالله بن عمر پیغمبر صلی الله علیه وسلم باره کې وایي چې هغه دا خبره کړې وه چې وقت الظهر ما لم يحضر العصر. ماسپښین د مانځه ټیم د کوم وخته پورې دی؟ مازدیګر د مانځه د وخت شروع کېدو پورې. بیا د مازدیګر د مانځه وخت د کوم ځای پورې دی؟ ما لم تصفر الشمس، د نور د زیړېدو پورې. یاد کړئ دا ګورئ، د مازدیګر د مانځه وخت کوم وخته پورې؟ نور زیړېدو پورې که نور ډوبېدو پورې؟ زیړېدو پورې. د نور د زیړېدو نه واله د ډوبېدو پورې د ضرورت وخت دی، دا د ضرورت وخت دی. نور خپل وخت اولنی وخت هغه د نور د زیړېدو پورې دی. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، د ماښام د منځه ټیم چې دی دا د اسمان کې د سورواري ختمېدو پورې دی. ووقت العشاء الى نصف الليل، د ماسخوتن د منځه ټیم د نیمې شپې پورې دی، سحره پورې نه دی. کوم وخت پورې؟ نیمې شپې پورې. بیا د نیمې شپې نه بعد د سحره پورې د ضرورت وخت دی. یعنی مطلب دا شو چې د مازدیګر او د ماسخوتن څو ټیمونه دي؟ دوه دي. یو خپل وخت دی او دا بل د ضرورت دی. د مازدیګر خپل وخت کوم یو دی؟ نور زیړېدو پورې. د ضرورت وخت نور زیړېدو نه نور د ډوبېدو پورې. ماسخوتن خپل وخت کله چې اسمان کې سوروالی ختم شي د دې ځای نه د نیمې شپې پورې، او د ضرورت وخت د نیمې شپې نه سهاره پورې. ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس، او د سحر د منځه ټیم د نور د راختو پورې دی. نو جایز دي زنانو له کورونو کې که دوی د مونځ په اولني وخت کې کوي، که په منځ کې کوي، او که په آخره کې به کوي. د آخرې نه اړولی شي؟ نشي اړولی. دا صحیح دی، جایز دي، ځکه چې هغوی جمع سره خو مونځ نه کوي. اولني وخت کې وکړو، په منځ کې وکړو، آخري وخت کې وکړو، هېڅ خبره نه ده. دا خور وایي چې ماسپښین لمونځ زه دومره لیټ کړم چې مازدیګر منځه ته نیمه ګنټه پاتې ویې کړم. صحیح دی؟ صحیح دی. ولې نه یې صحیح؟ چې بعضو به کې وایي نه یې صحیح. څه چل دی وله؟ جومات ته راشي چا چې وایي صحیح نه دی، ولې نه یې صحیح؟ ولې غوره نه یې؟ نه دی دې ماسپښین منځه کې کم ټیمونه دغه شته. ماسپښین د منځه خو دغه ټیم دی، د زوال نه بعد د مازدیګره پورې د ټول د ماسپښین د منځه ټیم دی. او دا ښځه دا مونځ دومره لیټ کړي چې مازدیګر منځه ته نیمه ګنټه پاتې. مونځ یې صحیح دی؟ صحیح دی. ولې صحیح دی؟ ښایسته جواب دی صحیح دا دی چې د ماسپښین د منځه ټیم دی. یعنې زه دې بعضو ته حیران شم په دې چې ذهن یې کوم ځای ته لاړ شي. دا مونځ صحیح دی؟ ولې صحیح دی؟ د ماسپښین د منځه ټیم دی، پاتې پکې صحیح دی. ته دا مسله د سړو دپاره چېړه چې جومات کې مونځ پرېښودی او دلته ګوره مسله د زنانو زه بیانوم. صحیح دی. ښه، خو دا خور وایي چې زه د مازدیګر مونځ دومره لیټ کړم چې ماښام منځه ته پاو ساعت پاتې. ولې نه صحیح؟ دا د ضرورت ټیم دی. ځکه چې د مازدیګر د منځه وخت چې شروع شو د نور د زیړېدو پورې، زیړېده یعنې د نور تاو چې څه شي ختم شي، سړی ورته کتی شي.
د دغه وخته پورې دا د دې خپل وخت دی او غوره وخت دی او اولنی وخت دی، دې نه بعد د ضرورت وخت دی. اوس مازدیګر مانځه ته چې ماښام مانځه ته چې پاو ساعت پاتې وي نو سم خیال دی چې نور به زیړي که نه به یې زیړي؟ آخري وخت دی. نو دا طریقې صحیح نه ده. ها وایي د ماسخوتن لمونځ دومره لیټ کړم چې سهار مانځه ته نیمه ګنټه پاتې ولې نه صحیح؟ لکه دا هم د ضرورت وخت دی، خپل وخت کم یو دی نیمې شپې پورې. او دې ځای کې دا خبره کوم چې د خویندې میندې ټولې واوري د زنانو دا لوی کوتاهي ده د ماسخوتن لمونځ د نیمې شپې نه اړوي چې پروګرامونو له لاړ شي او دغه او یاسې هم شپه پاتې ده. دوی مطلب دا چې او دا خبره صحیح ده چې بعض علما دا وایي د ماسخوتن د مانځه ټیم د سحره پورې دی، خو قول راجح ده د دلایلو په رڼا کې چې د ماسخوتن د مانځه ټیم غوره وخت خپل ټیم هغه د نیمې شپې پورې، د هغې نه بعد به یې ضرورت وخت دی. نو زنانه که دا لمونځ لیټ کوي نو لیټ دې کړي د نیمې شپې پورې، خو د هغې نه اخوا دې نه اړوي الا دا چې ضرورت وي. او اخره کې به دا ووایو چې د لمونځ په خپل وخت باندې اهتمام پکار دی، په اولني وخت کې کول پکار دی، ځکه چې د حالاتو هېڅ پته نه لګي، د مرګ ژوند هېڅ پته نه لګي. نو که چېرته دې زنانه ته موقع میلاو شي چې وخت داخل شي د منځه او لمونځو کې ډېره غوره ده، یو ذمواري ده، یو حق دی د الله هغه یې پوره کړو. او حدیث کې راځي په صحیح بخاري سے مسلم کې حدیث دی، عبدالله بن مسعود د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو ای العمل احب الی الله، کوم عمل د الله ډېر خوښ دی؟ نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته اولنی ذکر کو الصلاة علی وقتها، لمونځ په خپل وخت کې کول. نو اگر که جایز دی چې ته په اوله کې وکړې، منځ کې وکړې، اخره کې وکړې، خو دومره ده چې غوره دا دی چې اولني وخت کې وکړي چې ذمې فارغې شي او حق د الله ژر ادا شي. ګوره دا مسله د زنانو لپاره څنګه چې بعض یاران خوشحاله شي چې زه درس کې خو یې نن وویلی شو، اوله کې کې که منځ کې کې او که اخره کې کې، نارینه لپاره د جمعې سره لمونځ دی. ها که چېرته دا سړی د جمعې نه معذوري نو بیا د ده لپاره هم دا مسله ده. پوه شوې؟ لکه اوس یو سړی دی شریعت دی معذور ګڼلی وي که جمعې له نه راځي څه خبره نه ده، نو دی هم که اوله کې کوي که منځ کې کوي او که اخره کې کوي. خو چې عذر نه وي نو نارینه به جومات ته راشي، د هغه لمونځ د جمعې سره دی. والله اعلم.